بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله العظيم. دا واقعه د حضرت موسی او د حضرت خضر علیهما الصلاة والسلام خپل ځای باندې به ان شاء الله دا وایو چې موسی علیه السلام د کومې درجې پیغمبر دی او دا به ان شاء الله وایو چې حضرت خضر علیه السلام پیغمبر دی او که پیغمبر نه. دلته د موسی علیه السلام دی آیتونو مبارکو کې ټول خلاصه بیانو. د موسی علیه السلام تعلیمي او علمی سفر بیاني. د چا؟ د موسی علیه السلام علمی سفر دی. د موسی علیه السلام زده کړې له بهر وتیو بیا هلته څنګه معامله شوې د حضرت موسی علیه السلام سره او الله جل شانه دا هغه مقصد سو په دې واقع کې چې د موسی علیه السلام سره داسې واقعه راپېښه کړه. دا د هغې وخت خبرې زمونږ چې کومه مقصدي خبره د هغې له راځو چې الله دا واقعه مونږ ته ولې ذکر کوي یا په دې دنیا کې یهود هغه اوسي کې هغې ته ولې ذکر کوي یا مشرکان هغه دنیا کې اوسي کې هغې ته ولې ذکر کوي. نو په هر جهت کې د الله جل شانه مقصد هغه د دې واقعې نه جدا جدا دی. دلته داسې کار شوی په دې واقعې کې مختصر واقع کومه بیا تفصیل کوو ان شاء الله. مختصر واقع کومه چې د هغې نه پس بیا مقاصد بیان چې موسی علیه السلام حدیث شریف کې راځي موسی علیه السلام یو ورځ ډېر بهترین وعظ وکړو نصیحت یې وکړو په خپل قوم کې تر دې پورې چې د خلکو د سترګو نه اوښکې وبهېدې. نو چا موسی علیه السلام ته ووایي تپوس یې وکړو چې آیا ستا غونته کې بل عالم شته ستا نه بل غټ عالم شته؟ نو موسی علیه السلام فرمایل الله جل شانه مال علم را کړی الله مال پوهه را کړی الله مال خپل دین را کړی الله مال تورات را کړی نو زمانه بل غټ عالم نشي کېدی. او حقیقت حال هم دغه شانتي د پیغمبر نه څوک چت کېدی شي په علم د الله جل شانه د پیغمبر نه دا خبر نه وخوخه. موسی علیه السلام غلطه خبر نه وکړي او موسی علیه السلام د خپل شان مطابق خبر نه وکړي غلطه خبر نه و او د خپل شان مطابق نه و. موسی علیه السلام شان دا چې موسی علیه السلام فرمایلی دی چې د ټول نه لوی عالم شته چې هغه الله جل شانه دی هغه زمانه لوی عالم دی. دا د موسی علیه السلام د شان مناسبه خبره وه. که عام انسان یو خبره دا کوي چې د ټول نه زیات تکړه یم او ټول نه زیات طاقتور یم او د ټول نه زیات لوی عالم یم مثال ټول نه زیات معلومات دي ماته نو موږ به وایو چې هغه بس عام سړی دی نو هغه ته څه وی. خو که موسی علیه السلام دا خبره وکړه دا الله ته خوښه نه وه. الله جل شانه ته نسبت د الله جل شانه پکارو چې ما زما باره کې ویلې وی چې دا هر څه ټول لوی عالم او هغه څوک دی الله جل شانه. خبره واضحه ده. موسی علیه السلام ته حضرت جبریل راغی یا الله جل شانه ورته فرمایل چې الله جل شانه په دنیا کې ستانه بل یو غټ عالم پیدا کړی او یو بل عالم شته په دنیا کې. موسی علیه السلام هغه بالکل حیران چې زمانه بل غټ عالم څوک کېدی شي. د پیغمبر طبیعت دی چې دا همیشه د علم په طلب کی همیشه د علم په طلب کی او هغه علم چې کوم د الله جل شانه د طرف دی. نبی علیہ السلام مبارک باندې لګه وحی لیټ شو بار بار به اسمان ته کړه. الله فرمایل قد نرى تقلب وجهك في السماء مونږ تل دې اے پیغمبر چې دا بار بار به برکت اسمان طرف ته چې دا وحی وکړه راځي دا علم کنه دا غیر طلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کار دی چې دا همیشه صحیح د علم په طلب کې دی وایي چې زه د الله جل شانه په احکاماتو کې د الله په خبرو کې سجده کوم. الله موسی علیه السلام ته فرمایل چې یو بل سړی دی په دنیا کې استانه لوی عالم دی هغه څوک دی یا الله چې زه لاړ شم هغه ته د خپلې کونډې د تلمذ ولګوم خپل ځان وسره خپل شاګردي وسره وکم. موسی علیه السلام ته فرمایل الله جل شانه موسی علیه السلام ته فرمایل چې ته ځان سره یو مایه والا او په یو توشدان کې هغه بند کا پوخې کا او بیا ځه چې کله دا مایه دا ستا د اختیار نه ووتو نو هلته به یو سړی تا ته میلاویږي او هغه به ستانه لوی عالم. موسی علیه السلام مبارک او ووتو او د موسی علیه السلام سره خپل خادم دی حضرت یوشع علیه السلام چې بیا وروسته پیغمبري ورته میلاو شوې ده. نو حضرت یوشع ورسره دی علیه السلام هغه د حضرت موسی علیه السلام خادمو خدمت یې کو د هغه یو قسم غلامي کوله. موسی علیه السلام هغه ځان سره کو او موسی علیه السلام روان شو چې هلته یو ځای ته ورسېدو
نه آرام کو مې هغه ټوپ لويستا ځان لار برابر کړه پښې مې هغه بلا سونه ووت موسی علیہ السلام آرام کو یوشع علیہ السلام چې را پاتې زبوت وي مچا او آرام نه هونه شمایست موسی علیہ السلام را پاتې دو بس دی روان سفر جاری کو داغه خبره یې را شو اځي خبره یې را شو دی روان شو ځکه دی په مقصد پس روان چې لګ موسی علیہ السلام لګ مزلو کو موسی علیہ السلام یې راز غستړې شوم څه خوراک سره نشته هغه راواله او سړی تنګیله ټاک ور خوراک پس خبر را یاد شو امې پلان کې ځای کې دنګلی موسی علیہ السلام خو دازه ځکه ستړی کېدم به مقصد روانو مقصد مې پرې خېره په ځای موسی علیہ السلام هغه ځای نه را واپس شو ایو خاص ځای ته ورسېد چې کوم الله جل شانو ته مطلوب اول ته یو سړي سره ملاقات شو موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام مبارک وته به تاسو سره شاګردي کوم ایت شاګردي نشي کولای استاد د وس نه بار خبره ده موسی علیہ السلام له غوسه ورله څنګه شاګردي نشم کولای او ته تاسو سره چې کوم علم دی هغه زما سره نشته او زما سره چې کوم علم دی هغه تاسو سره نشته ته په ما اعتراض کوي زه پتا اعتراض کوم کدا څنګه ده ډېر اهم پوینټ دی تاسو سره چې یو څه علمي او ما سره نه زه پتا اعتراض کوم وایي او چې تاسو سره یو څه علمي او ما سره نه زه اعتراض کوم پتا باندې او الټا شونه بیا بدابل شانتي ته په ما اعتراض کدا څنګه ده زه پتا اعتراض کوم ته ما اعتراض کوي زما علم تاسو سره نه او تاسو علم ما سره نه د دنیا قانون دی همدغه شان چلیږي قصه موسی علیہ السلام مبارک او ته چې نما زما شاګردي پکار ده هغه چې زما شاګردي وکم درکما او په یو شرط باندې هر څه بل تاسو اسه شرط مانه به تاسو نه کې چې دا دی ولې دې وکړو او ته ټیک نه بکوم بیا یو درې واقع شوی ومنس کې هغه باره کې موسی علیہ السلام تاسو کړ چې دا دی ولې دې وکړه سوال او اعتراض چوت کړو موسی علیہ السلام هغه ته زما واستانورا نه کیږي ځا خپل شړا خپل با شړو زما ته نه چې زما د علم ته پته نشته چې کوم علم اته سره نشته غا علم موسی علیہ السلام دې ځای پورې واقعا غسرته او رسیده خلاصتا منس کې بیا وایو مونږ دا ذکر کول چې زمونږ د پاره څه مقصد دی په دې آیتونو مبارکو کې دا قران نازلېدو په دغه وخت کې درې قومونه موجود یو مسلمانان یو مشرکان یو يهوديان د مسلمانانو د پاره په دې واقع کې مقصد دا چې الله جل شانو چې کم کارونه کوي دا هغه فائدہ او حکمت چاته معلومي صرف الله ته معلوم الله چې کوم فیصله کوي دا هغه حکمت او فائدہ چاته معلومي الله کته ته خو د ډیره خبره ده کته ته خو د ضروري نه چې خامخا په حکمت باندې پوي شي دا طریقه ده الله جل شانو الله جل شانو مثال کې موسی علیہ السلام پیش کړي چې موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دا الله لاډلا پیغمبر دا الله جل شانو سره انتهایی محبت داغه د الله جل شانو سره انتهایی محبت خبره به एकदम هغه کوله چې دا دی ولې د څه وکړه یا الله د څه وکنه دا خبره دون تعلق ته الله جل شانو چې دون جلیل القدر او بهترین عالم پیغمبر چې داغه د مخه د الله څخه فیصله هغه اوشوي او هغه د هغه په حکمت باندې نه وپویا نو تاسو کې چې د الله جل شانو د فیصلو په حکمت باندې وپوي شي الله مونږ ولې فرض کړي بس کوه کنه الله حکم نه ته په دې حکمتونو سکه الله او د ولې فرض کړي الله جل شانو غسل ولې فرض کړي ولې راته وي چې 2 رکعات کوه ولې راته وي چې حج کوه ولې راته وي چې عمره کوه دا د الله حکمونه دي د الله حکم د الله فیصله او د الله جل شانو د فیصله حکمت صرف الله ته معلومي ضروري نه چې انسان ته معلوم شي مسلمانانو ته الله جل شانو وي چې دونه جلیل القدر پیغمبر ته د الله د فیصلو حکمتونه نه دي معلوم تاسو کې چې تاسو ته معلوم شي صحابه کرام نه والا قیامت پورې اخیری مسلمان دا غزه هنسازي کې الله جل شانو ډیر په شان سره په ارزه کې به تاسو نه کې چې فائدہ سره ماته بس ملاوي په دې ته به الله حکم منی قسم ملاوي که سن ملاوي که په مانزه سم ملاوي کنه ملاوي غموز بکې که په زکات سم ملاوي کنه ملاوي زکات په که روزه باندې سم ملاوي او کنه ملاوي فائدې او که فائدې تني روزه به نيسي که حج عمره باندې سم ملاوي کنه خدا بکې کلمه باندې سم ملاوي کنه ملاوي خدا الله حکم او فیصله دا بکې دغه د مسله مسلمانانو دا مسلمانانو د پاره مقصد دی آیتونو مبارکونو د دې واقعینه اوس هر چې مشرکان دي هغه موجود په هغه زمانه کې داغي د پاره یو مقصد د اګي د پاره دا چې دی په صورت کهف کې بار بار تیر شو دې اعتراض کو په نبی دی اعتراض کو په صحابه کرام باندې چې نبی رسول الله والسلام موږ بستانه دین زده کو خدا چې کم خلک سره ناس دي د بلال او صہیب او عمار او خبیب دا ځان نه پاسو سره به موږ کیرو دا غریبانان خلک دي دې خو لباس څه دی دې خو د لباس نسقابین خيږي دې جسم نسقابین خيږي دا غریبانان دي دې سره خوراک نشته زموږ سټیټس په دې باندې خرابېږي او دا صحابه کرام دا تاسو د مجلس هم بستانه علم د دین
هغه زده کو الله جل شانو د موسی او د خضر واقعا هغه بیان کړه علیهم السلام چې موسی علیه السلام د دون لوی مقام او د دون لوی مرتبه باوجود د یو ادنا سړی نه چې داغه ډېر خطر داغه نه علم زده کوي نو تاسو څه حیثیت ته کفار مکه تاسو دا خبرې کوي صحابه کرام پاسه علم خو بده نه زده کیږي دین خو بده نه حاصلېږي چې ته پکې فیشن وکړي چې ته پکې خپل سټیټس ته وګوري نه خپل سټیټس پر وګورځي خپل عزت او خپل مقام او خپل مرتبه د هغه ټول محبتونه هغه راغون کې یو سیټ ته وګورځي بیا به چا مخ ته هغه زنګنان د تلمو زنګنان د شاګردې به ولګي او د هغې نه پس کې بالکل تکبر ختم عاجزي به اختیار کړي او استاد هر څه استاد هر څومره تیزه خبره کوي خو زه به څه کوم دنه به سبق زده کوم نو موسی علیه السلام مبارک چې هغه باوجود د پیغمبرۍ چې د هغه په پیغمبرۍ کې اثر چا شک نشته په اتفاق د یهودیت په اتفاق د نصرانیت په اتفاق د اسلام ټول سوي چې موسی علیه السلام څه دی پیغمبر دی جلیل القدر پیغمبر دی پنځه جلیل القدر پیغمبران په پیغمبرانو کې لویه مرتبه ده ابراهیم موسی عیسی بل څوک دی نوح ابراهیم موسی عیسی محمد رسول الله صلوات الله وسلامه علیهم دا پنځه پیغمبران د ټولو بهترین پیغمبران جلیل القدر چې موږ ته وایو جلیل القدر پیغمبر دی او هغه ته ویل ارشه د سړي سره شاګردي وکړه چې د هغه په پیغمبرۍ کې شک دی چې خضر پیغمبر دی کنه دی دا خبره ورسته کوو اختلافي خبره ده چې خضر پیغمبر دی کنه دی کنه صرف د الله یو نیک انسان دی او الله تعالی رسول سيزونه علم ورکړو او موسی علی السلام هم ته سړی زیو ال علم حاصل نو پته لګي چې کله تاسو دین اسلام علم حاصلوي دا بنوای بیا چې دا خبیب او عمار او سلمان فارسی او پلان کې زموږ سره ناس د سټیټس خرابي غري سره شو کې ناس دا خبره وکي بیا نه ځکه تاسو دونه حیثیت نشته چې موسی علیه السلام دا کردار دا پکې چاته دا پکې مشرکانو ته یو مقصد دریم مقصد هغه پکې چاته هغه پکې يهوديانو ته د دې آیتونو مبارکه او د واقع يهوديانو ته څه پیغامو يهوديانو مکه سوالونه کړو چې کدا به ال پیغمبري کده تعالی دریو سوالونو جواب درکو کله تاسو ته ذوالقرنین کوي کله د اصحاب کهف کوي کله د چاته پوس کله د چاته پوس الله جل شانو فرمای دا ډېر بدبخت قوم دي د يهوديان د کمی مسلې سوال چې پکارو هغه اونکړه د کمی واقعي سوال چې پکارو د کمی واقعي مطالبه چې پکارو هغه اونکړه چې پای کې ډېر لویه فائدہ و د خلکو دفعه او چې د کمی د سره فائدہ نه و هغه دی ذکر کړه بار بار تاسو ته خبره کوم چې یوي روحاني فائدہ او یوي جسمانی فائدہ مادي فائدہ جسمانی او مادي فائدہ یعنی دنیاوی فائدہ په یو مسله کې فائدہ ده او دنیاوی فائدہ ده او په یو مسله کې په هغه کې فائدہ ده او اخروی فائدہ ده روحاني فائدہ ده نو کومه بهتره ده هغه فائدہ او هغه مسله چې د هغې تعلق د آخرت او د روحانیاتو سره ځکه هغه مستقلي ختمیږي نه او هغه جسمانیات او مادیات دنیا سره تعلق ته کومې مسلې او ختمیږي سبب نه نو کومه بهتره شوه روحاني او اخروي مسله هغه بهتره شوه نو دوی چې کوم تپوس کړی ذوالقرنین باره کې وروسته خبر را روانه ذوالقرنین باره کې تپوس نو په ګرځه کې واقع دي وروسته کړی ذوالقرنین واقعا د هغې تعلق د دنیا سره ذوالقرنین یو بادشاه نو تعلق د هغه د واقع د دنیا سره او د دنیا د مفادو سره او د دنیا د فایدو سره او د خضر او د موسی علیهم السلام چې کوم واقع و د تعلق د روحانیاتو سره نو د روحاني واقعي مطالبه پکاروا د جسمانی او د مادي واقعي مطالبه نه پکار خو يهوديان بي وقوفه قوم دی الله وي دا دریم مقصد پکې دی چې يهوديت طرف ته الله جل شانو اشاره کوله دا خبره دا ضروری ده دا درې مقاصد مې ذکر کړل دي واقعي مقاصد هغه څه دي دا خو یو خبره شو دیم دا واقعا چې دا ذکر کیږي د موسی علیه السلام نو آیا دا هغه موسی دی چې په کوم باندې تورات نازل شوی کنه دا بل موسی دی محققین حضرات فرمایي چې موسی علیه السلام چې کوم مونږ کې مشهور دی چې الله تورات نومي کتاب ورکړو دا صرف یو پیغمبرو الله تورات ورکړو جلیل القدر پیغمبرو دغه شان نور ډېر پیغمبران تیر شوي د موسی په نوم باندې دا دلته چې کوم موسی ذکر کیږي دلته چې واقع ده دا موسی بن عمران موسی بن عمران نو په دې باندې یو مسله جوړه شوې وه په یو زمانه کې چې دلته چې دا کم موسی ذکر کیږي یا په نور مختلفو ځایونو کې د موسی علیه السلام واقع ذکر کیږي دا جدا جدا موسی دی که صرف دا یو موسی دی نه اکثر محققین او اکثر مفسرین هغه په دې باندې چې دا هم هغه موسی علیه السلام ذکر ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه نه چا تاسو کې څوک ترجمان القرآن هغه نه چا تاسو کو یو سړی هغه وایي چې دا موسی علیه السلام چې دلته په دې واقع کې ذکر شوی دا هغه موسی نه دی کوم موسی چې موږ ته موسی ښکاري دا بل موسی ابن عباس یو فرمایل ډېر غټ کذاب او دروغجن انسان دی غټ کذاب
او دروغجن انسان دی. همدا هم هغه موسی علیه السلام دی چې الله جل شانو تورات ورکړي، هغه جلیل القدر پیغمبر دی. دا سیده مسله. ځکه قرآن مجید کې چې د موسی لفظ ذکر شي دا هم هغه موسی مرادي، او کته چې بل موسی مراد دی نو په هغې به دلیل پیش کې. څه به پیش کې؟ دلیل به پیش کې. مثال در کومه تعالی څوک چې خبره وکړي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، نو ستاسو ذهن کې یو سړی راشي که نه چې دا څوک دی؟ او زه ته بیا وروسته ما خو هغه ابو حنیفه نه یادو، دا خو بل ابو حنیفه دینوري یو سړی دی هغه یادوم. تاسو به وایئ تا خو سره دا دینوري نه وی ویلی، پوهېږي؟ دلیل به څه غواړي؟ دا وروستنی به غواړي. کم ابو حنیفه چې مشهور و ستا په ذهن کې هم هغه چلېده، نو خبره چې